که څه هم خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې خو د سولې دروازې لا نه دي تړل شوې. د خبرو هره هڅه که کوچنۍ هم وي د یو لوی بدلون پیل کیدای شي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان وضعیت یو ځل بیا د سیمې د مهمو هیوادونو د ډیپلوماټیکو اړیکو خبرو اصلي موضوع ګرځېدلی دی. د سیمه ییزو هیوادونو وروستي تماسونه او څرګندونې ښایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو تاوتریخوالی د سیمې د ثبات لپاره جدي اندېښنه ګرځېدلی. وروسته له هغه چې په استانبول کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو دریم پړاو بې پایلې پای ته ورسېد، د ناهیلۍ څپه خپره شوه، خو دا د سولې د خوب پای نه دی. د جګړې بې باورۍ او شک تر سیوري لاندې لا هم د سیمې ځینې هیوادونه د خبرو تفاهم او ثبات غږ پورته کوي. د افغانستان او پاکستان ولسونه چې جګړې تر ډیره ستړي کړي او د آرام ساه اخیستو تږي دي، اوس وخت دی چې سیاست د احساس او وجدان ژبه زده کړي، ځکه هره ناغېړۍ سبا ته د تاوان بڼه لري. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د یوې ټلیفوني اړیکې پر مهال د افغانستان د وضعیت، سیمه ییزو بدلونونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ له وروستیو تاوتریخوالو څخه اندېښمن یم او ایران د منځګړیتوب لپاره چمتو دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د وروستیو خبرو پایلې تشریح کړي او د سولې او ثبات پر اړتیا یې ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د کتنې پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوربند او سولې پر اهمیت ټینګار کړی دی. هیله مند یم چې د استانبول مذاکرات به د دوړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د تلپاتې ثبات لاره هواره کړي. انقره به د منځګړیتوب او سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکړي. د دې ټولو سربېره د افغانستان لپاره د امریکې پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اوس د پاکستان د سیاسي مشرانو او ولس وخت دی چې وښيي له ډیموکراسۍ او د قانون له حاکمیت سره څومره ژمن دي. د سیمه ییزو هیوادونو وروستي تماسونه او څرګندونې ښیي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو تاوتریخوالی د سیمې د ثبات لپاره جدي اندېښنه ګرځېدلې او هیوادونه هڅه کوي د ډیپلوماسۍ له لارې د شخړو د حل لپاره لار ومومي.